چمن مهرباني مام دا ولا د وخت کې د ټوخی کېږي بعد چې وچ ټوخی دی وچ ټوخی مې ډېر زیات کېږي د شپې د خوا چې پرېوځم ټوخی مې زیات کېږي د شپې د خوا څومره موده کېږي بس یوه هفته کېږي یوه هفته پخوا دې دا تکلیف لرلو نه د مخکې مې دا تکلیف نه درلود د چیش سره درته دا پیدا شو بلې د چیش سره پیدا شو درته لکه یو شی دی وخوړ د سره درته پیدا شو که نه کم هوا والله داسې نه یم پوهېدلی ښه او چیش سره چې خورې هغه زیاتېږي بس د یخ اوبو د یخې او د یخ اوبه چې وڅښم مثلا د یخې شی بس هغه سره ډېر بیا زیات شي که نه او مرچ او سلاته او دا شیان چې خورې څنګه سلاتې سره هم څه زیاتېږي و ښه نو هلته ډاکټرانو ته تللی چا ته تللی حکیمانو ته طبیبانو ته چې تاسو ته څه توصیه کړي بس ولد خو ډاکټرانو ته تللی یم دوا یې راکړې ده خو خاص فایده یې نه ده کړې فایده یې نه ده کړې ښه سمه ده ستاسو پوښتنه موږ واخیسته موږ به تا ته ځواب درکړو ښه مهرباني نو د سینه بغل په حالتونو کې ماشومان چې ډېر واړه پکار ده چې ماړی وساتي او همدارنګه نور هغه ماشومان چې دغه حالت سره مخامخ کېږي باید موږ او تاسو ورته درملنه ترسره کړو پکار ده که چیرې چې هغه ما لکه مخکې چې ما وویل چې ناروغان پوزې الوزي او دغه تنفسي یا د ساه کښلو حالت ډېر شدید وي یعنی ډېر زیات سینه ووهل شي نو اول خو دا ده چې زموږ ستاسو په کلي او لرې پرتو سیمو کې خلک د سینې نه یو څه تاوهي او هغه غواړي چې بند وساتي نو په کار ده چې سینه آزاد تنفس وکړي دا خو اول هغه حالت دی نور آزاده هوا هم ډېره ضرور ده که هوا ډېره یخه نه نو په کار ده چې آزاده هوا ناروغان تنفس کړي نو همدارنګه که چېرته دغه حالتونو سره تاسو مخامخ شئ خامخا تاسو یو کلینیک ته ویسئ زموږ د خپرونې پالیسي داسې نه ده چې موږ او تاسو د دواګانو نومونه واخلو خو په کار دا ده چې هغه دواګانې چې په بازار کې ډېر زیات دي پچکارۍ دي ګولۍ دي شربتونه دي بېلابېل د ډاکټرانو توصیه کوي یا سپارښتنه ورکوي خلکو ته د ډاکټرانو د سپارښتنې مطابق دغه ورونه درمل واخلي او خپل ناروغان درملنه وکړي خو په ماړه وساتي او هر څه ورته ورکړي او پرهیزونه ورنه کړي همدارنګه دغه د ورور وچ ټوخی لري دته به یو څه درملنه وایو چې دا د ستوني تکلیف لري چې د ستوني یو ډاکټر سره تاسو لاړ شئ او خپله مشوره وکړئ او خپله درملنه به ترلاسه کړئ او هغه مخارج شیان چې لکه سرکدار شی نه لکه ترخه شی نه ډېر یخې اوبه ډېر غوړ او ډېر خواږه شیان ونه خورئ تر څو ستاسو تکلیف د ستوني تکلیف کم شي او په خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي درنو او قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی هیله لرم چې په راتلونکي خپرونو کې تاسو سره موږ اړیکې ټینګې کړو او خپل پوښتنې مطرح کړئ تر څو تاسو خپل ځوابونه ترلاسه کړئ تر هغې دمه مو الله عمل شه کورنۍ ښځه او کاروبار کورنۍ او روغتیا یونۍ درېنۍ ښځه او کاروبار پنځنۍ له ما نه کتابونه اخیستي وو شاباس یې زده کړي به دي د ازموینې په اړه واخله هلته کښېنه خپله که سبق دې زده وي ډکه به یې کړې